السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په ترو تاسو د خپلې آډیو ایډیټینګ کړای شئ. دوستانو، په دې کې ډېرې زیاتې اپشنې لکه څنګه چې تاسو ته کمپیوټر کې ملویږي، څو ضروري اپشنې په همدې ایپ کې هم تاسو ته ملویږي چې دا ایپ چې کوم دی د موبایل لپاره تاسو استعمالوای شئ. په دې کې خپل اواز په صحیح طریقې سره ښایسته کوای شئ. د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کېږي که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره دوستانو موږ سره اوسئ. که څه پوښتنې کول غواړئ موږ ته په کمنټ کې لیکلی شئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په اولني کمنټ یا په ډسکریپشن کې ملویږي، هلته یې ډاونلوډ کوای شئ. د دې اپلیکیشن نام به تاسو ته ښکاري، دا د اپلیکیشن نام دی، دا یې ایکون دی. دا تاسو ډاونلوډ کوای شئ. هغې وروسته مو کله چې ډاونلوډ کړو دلته کې تاسو ته څو اپشنې درکوي. په دې سور نشان باندې چې کلیک وکړئ ستاسو کوم ریکارډینګ چې دا هغه به سټارټ شي. که چېرته غواړئ تاسو په موبایل کې کمې ریکارډ شوی وي، یو ریکارډینګ پروت وي، هغه ریکارډینګ ایډیټینګ پکې غواړئ نو په اوپن باندې کلیک وکړئ. په اوپن باندې کلیک کولو سره دلته کې دوستانو تاسو په یس اپشن باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته په ډن د موږ مخکې نه یو وایس دوستانو پکې ریکارډ کړی نو په اوپن باندې کلیک کړو. دلته کې تاسو ته ښکاري بره د غشي نشان، په دې باندې چې کلیک وکړئ بیا به ستاسو هغه فولډر راشي ستاسو په موبایل کې چې کومې وي، کومه فولډره کې ستاسو ریکارډینګ پروت وي. که دلته نه ملویږي بیا په همدې غشي نشان باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو په دې طریقې سره په اوپن باندې کلیک چې وکړئ، په دې غشي نشان باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دلته کې دا فولډر کې تاسو خپل اواز چې ریکارډ کړی وي کوم ځای کې وي هغه راخیسته شئ، بیا یې ایډیټ کوای شئ. د ایډیټ کولو لپاره بالکل اسانه طریقه ده. دلته کې به تاسو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. افیکټ اپشن درکوي، په افیکټ باندې به کلیک وکړئ. نرمالایز، ریورس، چین پیک، چین ټیمپو، همدارنګه نوایس ریډکشن، کمپریسر، ایګولیزر، ایکو. دوستانو په دې کې داسې اپشنې دي لکه څنګه چې تاسو ته په کمپیوټر سافټویر ایډیټینګ کې ملویږي، په دې ایپ کې هم تاسو ته دا اپشنې ملویږي. که چېرته تاسو یو څه نه څه لږ ایډیټینګ زده وي نو په دې کې تاسو خپل وایس چې کوم دی، خپل ریکارډینګ چې کوم دی، خپل اواز چې کوم دی هغه ډېر زیات ښایسته کوای شئ. دوستانو که چېرته مو نه وي زده دا اپشنې په دې باندې نه پوهیږئ دوستانو نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. را روانه ویډیو به د دې اپلیکیشن د ایډیټینګ په باره کې زه تاسو ته جوړوم. که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو ډېرې په امان.